د چمن پر لاتوالو د پاکستانی پوځ څخه لار ورکه کړې ده. پاکستانی پولیس او پوځ د چمن پر غیرتي ولس وسونه رسید. اوس یې د چمن پر لاتوالو په کورونو کې په ترسرو برید کړی. یاد برید ته د چمن پر لاتوالو څنګه غبرګون ښودلی په دې روان راپور کې به یې واورئ. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د چمن پرلت وهونکي وایي چې پولیس د شپې د پرلت وهونکو په کورونو چاپی وهي. خلک ګواښي چې پرلت پرېږدي. د چمن پرلت وهونکي وایي له تېرو 3 ورځو راهیسې د چمن پولیس د شپې له لوري د پرلت وهونکو پر کورونو چاپی وهي او ګواښي چې په پرلت کې ګډون ونه کړي. دغه پرلت چې د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورت د جبري کېدو په غبرګون کې پیل شوی له تېرو 50 ورځو راهیسې دوام لري. د سویلي پښتونخوا زرګونه اوسیدونکي د پرلت په خیمه کې راټول شوي او د پاسپورت د جبري کېدو او د شپې له لوري د پرلتوالو پر کورونو د چاپو وهلو په غبرګون توندې ویناوې کوي. پرلت وهونکي وایي د پاکستان حکومت په دا ډول فشارونو نشي کولی چې دوی له خپلې مبارزې څخه په شا کړي. د چمن د لغړي اتحاد مشر غوث الله وایي زموږ د پرلت پر غړو ولې حکومت چاپی وهي. تر اوسه پورې د لسګونه پرلت وهونکو پر کورونو چاپی وهلي، خو موږ د چمن د پولیسو مسؤلینو ته وایي که زموږ ملګرو ته هر ډول زیان ورسیږي پړه به یې د چمن د پولیسو په غاړه وي. پرلتوال وایي د پاکستان له لوري د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورت د جبري کېدو له امله د چمن زرګونه کورنیو ته مالي زیان اوښتی او د خلکو کاروبار بند دی. دغه پرلت وهونکي وایي له 50 ورځې پرلت څخه نه دي ستړي شوي او دا پرلت به تر هغې دوام ولري چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلي. په سویلي پښتونخوا کې د معلولانو د اتحادیې مسؤل عنایت الله بشردوست وایي موږ بدلون غواړو. موږ د خپل حق ترلاسه کول غواړو. د پرلت په ملاتړو مو د ماشومانو لاریون وکړ. د لویانو لاریون مو وکړ، خو دا ځلې به موږ سبا ته د معلولانو کسانو لاریون وکړو. موږ غواړو نړۍ ته وښیو چې پاکستان زموږ حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پرلتوال یو ځل بیا د پولیو ضد واکسین کارکوونکو ته ګواښ کوي او وایي په دغه اداره کې له کار کولو لاس واخلي. دوی وایي تر هغې چې د چمن پرلت وهونکو غوښتنې نه منل شوي تر هغو به د پاکستان حکومت د واکسین په شان فعالیتونو ته اجازه ورنه کړي.